بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا نننۍ ویډیو د هغه سرکاري ملازمینو لپاره چې هغه د آرمي نه علاوه د هرې محکمې نه ریټیر شوي دي، نو برای مهرباني هغه موږ سره زموږ د واتساپ په نمبر رابطه وکړي، ځکه چې ډېر داسې وروڼه شته دی چې هغوی پنشن اخلي خو هغوی ته د خپل پنشن پته نشته چې زما پنشن کې څه کمې زیاتې دی. نو د هغې دپاره موږ یو پروګرام سټارټ کړی چې په هغې کې د ډېرو ملګرو پیسې راوماتي، ډېرو پکې رومځي به انشاءالله چې ډېر داسې شته هم پکې کیسونه. نو برای مهرباني دغه وروڼه خویندې چې څوک د مور پلار پنشن اخلي یا څوک د خاوند پنشن اخلي یا په خپله د خپل پنشن اخلي او هغه ته دا پته نشته، نو برای مهرباني موږ سره زر تر زر رابطه وکړئ زموږ د واتساپ په نمبر باندې. نو زموږ د ډېرو وروڼو انشاءالله چې ډېرو کار پکې هم شولو او د ډېرو پکې روان هم دی، نو د لپاره موږ یو پروګرام سټارټ کوو انشاءالله زر تر زره، نو هغه موږ سره رابطه کولی شي. بیا به موږ تاسو نور طریقې کار باندې پوهیو. مطلب دا چې څوک پنشن چا اخیستی دی، که هغه د اف سی نه دی، که هغه د پولیس نه دی، که هغه ټیچر دی، که هغه ډاکټر دی، تر دې پورې چې د هرې محکمې نه دی خو سیوی د آرمي والا نه، نو هغه موږ سره رابطه کولی شي. نو انشاءالله چې د هغوی څه کمې زیاتې هغه به پکې پوره کوو، که خیر نو هغوی ته به خپل حق ورکوو. نو برای مهرباني ریکویسټ درته کوو چې دا ویډیو صرف د دې غرض باندې شیر کړئ چې د ډېرو خلکو دغه شانته رشته داران عزیز تربوردار سړي لري، نو د هغوی کې هم ډېر داسې خلک شته دی چې خامخا کور کې یو نیم سړی ریټیر وي، هغوی ته پته ني، غریبانان د څه نه خبر ني. نو هغې دپاره به انشاءالله دا اواز موږ اوچته کړی هم دی او انشاءالله ډېرو ته پکې فایده وشوله او دوی ته هم پکې فایده کېږي. نو برای مهرباني موږ سره زر تر زره رابطه وکړئ انشاءالله، تاسو ته به که خیر ستاسو حقوق ملاویږي. الله خوشحاله و آباد کړه. والسلام.